هیڅ شی نه و موجود مګر هغه سبحانه وتعالی موجود و، او کله چې هر شی فنا شي هغه سبحانه وتعالی به موجود وي. د دغو دوو سترو حقیقتونو ترمنځ هغه ته پیدا کړي، سربیره پر دې چې هغه کولی شول چې هر څه چې وغواړي پیدا یې کړي، مګر بیا هم هغه پریکړه وکړه چې تا پیدا کړي، نو وی ویل چې کن فیکون، نو ته پیدا شوي. ستا پیدایښت کوم تصادف نه دی بلکې د هغه انتخاب دی. دا د هغه پریکړه ده چې ته به په دغه وخت کې په دغه ځای کې له دغه مخ سره له دغو والدینو نه د داسې یوې موخې لپاره پیدا کیږي چې یوازې همدا ته یې ترلاسه کولی شي. او که چیرې د خپل پیدایښت په اړه فکر وکړي، نو ستا منځته راتګ د هغه د قدرت پرته ممکن نه و. ستا نیکونو جنګونه، وباګانې او قحطۍ تجربه کړي دي، په بحرونو کې سفرونه کړي او له دښتو نه تیر شوي دي، تر څو یوه ورځ ستا مور او پلار په داسې یوه نړۍ کې چې په میلیاردونه انسانان پکې اوسیږي یو د بل سره ملاقات وکړي. په دې دنیا کې میلیاردونه انسانان ژوند کوي، په میلیونونه احتمالات پکې شتون لري، په میلیونونه کارونه پکې خرابیږي او په زرګونه فرصتونه له لاسه وځي. مګر د میلیاردونه انسانانو له جملې څخه ستا مور ستا د پلار سره نکاح وکړه او د میلیونونه احتمالاتو نه لري تا د یوې حجرې په توګه د خپلې مور په رحم کې وده وکړه او د زرګونه فرصتونو له جملې څخه چې له لاسه وتلي ته له لاسه ونه وتې، او دا دې ته دلته یې، او دا کوم تصادف نه دی او هیڅ شی تصادف نه دی، ځکه چې هر څه یو خالق لري. الخالق یعنی پیدا کوونکی هغه څوک دی چې له نیست نه هست کوي او له هیڅ شي نه شیان پیدا کوي، مګر هیڅ شی بې هدفه نه پیدا کوي. لکه څنګه چې فرمایي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، موږ اسمان، ځمکه او هر هغه څه چې د دوی په منځ کې دي بې هدفه نه دي پیدا کړي. د یو بانډچي نه چا پوښتنه وکړه چې ته څنګه پوهیږې چې خدای شتون لري؟ هغه ویلي کله چې زه په شګه کې د اوښ د پښو نښې وګورم نو پوهیږم چې اوښ په دغه لاره تیر شوی دی. نو بیا کله چې لمر ګورم، سپوږمۍ ګورم، غرونه ګورم او سیندونه ګورم، ولې په دې خبره پوه نشم چې دا ټول یو پیدا کوونکی لري. په اوسني عصر کې انسانانو هم ډیر څه جوړ کړي، مګر په هیڅ صورت د الله خلقت او پیدا کولو ته نشي رسیدای. لکه څنګه چې په یو قدسي حدیث کې فرمایي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او شعيرة، او څوک ډیر ظالم دی د هغه چانه چې هڅه کوي چې زما د مخلوق په څیر یو شی پیدا کړي. نو پیدا دي کړي دوی یوه ذره، یوه دانه غنم یا یوه دانه د وربشو. دا داسې ده لکه الله سبحانه وتعالی چې ټول انسانیت ته چلنج ورکوي چې د قرآن په څیر یو سورت یا یو څو آیاتونه جوړ کړي، مګر دا کار هیڅوک نشي کولی. یو څوک شاید دا وایي چې دغه دی ما د قرآن په څیر یو څه جوړ کړي، مګر د دغه جوړ کړی شوی شی په هیڅ صورت د قرآن ښکلا، فصاحت او بشپړوالي ته نشي رسیدای. او هر هوښیار انسان کولی شي چې په سم دستي توګه یې د قرآن سره تفاوت معلوم کړي. عین خبره په دغه حدیث کې هم ده. الله سبحانه وتعالی موږ ته د کهکشانونو او غرونو د جوړولو چیلنج نه راکوي، بلکې د یو تخم د جوړولو چیلنج راکوي، ځکه چې د تخم دننه د ودې یو بشپړ فطري پروګرام پروت دی، او هغه دا چې کله وټوکیږي
ریښې یې څومره وغځېږي، څومره اوبه جذب کړي، څنګه د لمر د رڼا نه ګټه واخلي او بیا څنګه دا دوره له سره پیل کړي. یوازې الخالق کولی شي چې په خاوره کې ډي ان اے جوړه کړي. نو د یو شخص دا وینا چې دغه د ما تخم جوړ کړ هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې دغه تخم له نیست نه هست کړی نه دی، بلکې د هغو شیانو څخه یې جوړ کړی چې له مخکې نه الله په ځمکه کې پیدا کړي دي. اوس له دې نه ورهاخوا د ځمکې او آسمانونو د پیدایښت په اړه څه فکر کوي؟ هر لمر خاته چې ټول آسمان رنګوي او ټول ځمکه روښانوي، د باران هر څاڅکی چې په خپل وخت راوریږي او د زړه هر ضربان چې له تا نه اجازه هم نه اخلي، دا ټول د یو خالق او پیدا کوونکي په شتون باندې دلالت کوي. هغه څوک چې په یادو شیانو کې نه یوازې دا چې ښکلا او جذابیت یې ښی دی، بلکې بې شمېره ګټې هم پکې ځای پر ځای کړي دي چې موږ یې کتلی شو یا یې هم نشو کتلی. دغه ذات الخالق یعنی پیدا کوونکی دی، هغه څوک چې له نیست نه هست کوي، چې همدغه له هیڅ شي نه یو شی پیدا کول د پیدا کولو واقعي بڼه او ډول دی. زه او ته خو یوازې هغه څه چې هغه له مخکې نه پیدا کړي سره یو ځای کوو او یو نوی شی ترې جوړو. د بیلګې په ډول د اوسپنې او فلز نه موټرونه جوړو، د جغل او قیر نه سړکونه جوړو، د رخت نه جامې جوړو، مګر هیڅ کله نشو کولی چې فلز رامنځته کړو یا اتوم رامنځته کړو او داسې نور. موږ یوازې هغه څه کاروو چې الله له مخکې نه پیدا کړي دي او یو نوی شی ترې جوړو. همدارنګه که چیرې د خپل وجود جوړښت ته فکر وکړي، نو وبه پوهیږي چې ستا د ګوتو نښې ستا د مشورې پرته جوړې شوي دي. ستا زړه ستا د پیدایښت نه مخکې ستا د وجود وینه پمپ کوله، او کله چې تا دې نړۍ ته سترګې وغړولې، تا هغه رنګونه ولیدل چې تا نو انتخاب کړي. په ورته ډول د شاتو مچۍ خپله ځاله په تر ټولو مناسب او خوندي ځای کې جوړوي، سره له دې چې د هندسې علم یې نه دی کړی. ماشوم د خپلې مور په رحم کې په دې پوهیږي چې څه ډول حرکت وکړي. دا داسې ده لکه ده ته چې ورښودل شوي وي. نو چا دوی ته ښودنه وکړه او چا تا ته ښودنه وکړه؟ دغه ټول شیان چې مو ذکر کړل یوازې یو خالق ته نه، بلکې یو تولیدونکي ته هم اړتیا لري، ځکه چې تا خپل زړه ته د وینې پمپ کول نه دي ښودلي، تا خپلو سږو ته د ساه اخیستل نه دي ښودلي، تا خپل معدې ته د خوړو هضم کول نه دي ښودلي، مګر بیا هم یاد ټول غړي خپلې دندې اجرا کوي. نو کله چې ته په دې یوه برخه کې هم رول نه لري، بیا څوک دی چې دغه سیستم چلوي؟ ځواب یې ساده دی او هغه دا چې الباری یعنی تولیدونکی ستا د وجود دننه او د ټولې نړۍ نظام چلوي. هغه سبحانه وتعالی یوازې ستا وجود نه دی پیدا کړی، بلکې روح یې هم پیدا کړی، په داسې حال کې چې ستا د وجود دننه غړو ته یې بشپړ توازن، ښکلی شکل او حیرانونکي فعالیتونه ورکړي دي. الخالق تر ډیره ستا د فزیکي حالت سره خبرې کوي، په داسې حال کې چې الباری ستا د معنوي حالت سره خبرې کوي. برأه چې صحتمند کېدلو او روغېدلو ته وایي، د الباری د کلمې مصدر دی. له همدې امله الله سبحانه وتعالی فرمایي: فتوبوا الى بارئکم، نو خپل تولیدونکي ته ور وګرځئ، هغه ذات چې تا بیرته هماغه سپېڅلي او لوړ مقام ته راګرځوي، کوم یې چې د پیل څخه ستا لپاره ټاکلی او په تا پیرزو کړی دی.
کله چې ته الباري ته توبه کوي نو ستا غوښتنه یوازې دا نه وي چې ربه ګناه مې راته وبخه، بلکې ته په حقیقت کې وایي چې ربه په ګناه کولو سره مې خپل روح او زړه دواړه زخمیان کړي دي، نو زما روح او زړه بیرته ورغوه، ځکه چې له الله پرته بل څوک شته چې ستا روح ورغوي او ستا په زخمی زړه پټۍ ولګوي، بل هیڅ څوک نشته. یوازې همغه دی چې دا کار کولی شي، ځکه چې همغه سبحانه وتعالی ستا زړه او روح جوړ کړي دي او په رغولو یې ډېر ښه پوهیږي. هغه کولی شي چې هغه سپېڅلتوب چې ته فکر کوې چې تا له لاسه ورکړی بیرته ځای پر ځای کړي. هغه کولی شي چې ستا معصومیت او بېګناهي بیرته راوګرځوي او هغه کولی شي چې ستا هغه هیلې چې تا د ناامیدۍ په تیاره شپو کې ښخې کړي دي بیرته راژوندی کړي. ته په دې نه پوهیږي چې ستا د وجود دننه څه خراب دي، مګر هغه پوهیږي. هغه په دې پوهیږي چې ستا د زړه او روح کوم زخم ډیر وخت اړتیا لري تر څو ورغول شي او کوم زخم باید ژر تر ژره جوړ کړی شي. هغه پوهیږي چې ستا د داغونو تر شا کوم قوت پټ دی او په دې هم پوهیږي چې ستا روح لا بهتر کېدای شي. هغه کولی شي چې ستا بد خویونه په ښو خویونو بدل کړي او تر ټولو ښه بېلګه یې عمر رضی الله عنه دی. عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وژلو پسې ووته، مګر الله یې د روح جوړښت ورته بدل کړ او د هغه بې باکه طاقت یې د عدل په هغه ځواک بدل کړ چې ټولې نړۍ ته یې بدلون ورکړ. الله سبحانه وتعالی د عمر رضی الله عنه روح د هغه نه وانخیست، بلکې بیا ځلې منظم کړ د یوې سمې موخې په لور، او دا هغه څه دي چې الباري یې کوي. هغه ستا باطني حقیقت تولیدوي او کله چې مات شي بیرته یې رغوي، او یوازې دا نه بلکې هغه ستا ظاهري حقیقت هم جوړوي، ځکه چې هغه المصور دی. المصور یعنی هغه صورت ورکوونکی چې هر مخلوق ته یې ځانګړې بڼه، څیره او شکل ورکړی دی. المصور یعنی صورت ورکوونکی، بڼه ورکوونکی او په ټولو جزئیاتو باندې پوهیدونکی ذات، لکه څنګه چې فرمایي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هغه الله دی، هغه پیدا کوونکی، تولیدونکی، صورت ورکوونکی، د هغه لپاره دي تر ټولو ښکلي نومونه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. دی همغه ذات دی چې په رحمونو کې ستاسو شکلونه جوړوي څنګه چې وغواړي. مخکې له دې چې کوم څوک ستا وجود په جامو سره پټ کړي، هغه ستا هډوکي په غوښو سره پټ کړل. مخکې له دې چې څوک دې حس کړي یا دې په غېږه کې ونیسي، هغه ته له امبیلیکل کورډ یا نافې بند سره ونښلولې او د همدغه نافې بند له لارې ته تغذیه کړې. هغه ستا څېره جوړه کړه، ستا د سترګو نه واخله تر مسکا او د مورزادي تر ټولو کوچنۍ نښې پورې. آیا تا کله داسې یو ښکلی څیز لیدلی چې په لیدو سره یې ستا له خولې نه بې اختیاره دا کلمه ووځي چې سبحان الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ښکلی انسانو، او کله به چې هم چا وکاته نو بې اختیاره به یې ویلې چې سبحان من سواه، څومره ښکلی دی هغه ذات چې دا ډول ښکلا یې پیدا کړې ده.
موږ هم عین خبره کوو له دې امله نه چې موږ هغه لیدلی شو، بلکې له دې امله چې موږ د هغه د اخلاقو په اړه معلومات لرو، ځکه چې همدغه اخلاق دي چې انسان ته ښکلا وربخي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله: اللهم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. ای الله، لکه څنګه چې تا زما ظاهري څیره ښکلې کړې ده، په ورته ډول زما باطني څیره هم ښکلې کړه. المصور د یوسف علیه السلام صورت جوړ کړی او هغه ته یې د دنیا نیمایي ښکلا ورکړې وه، مګر هغه څه چې یوسف علیه السلام یې په واقعیت سره ښایسته کړی و، د هغه مخ نه و بلکې د هغه بخنه وه. د یوسف علیه السلام مخ هم بېله شکه چې ډېر ښکلی و او ټول خلک یې حیرانه کړي وو او موږ یې هم حیرانه کړي یو، مګر تل دا خبره هیرو چې هغه څوک چې یوسف علیه السلام یې پیدا کړی، ته یې هم پیدا کړی. ته نه باید تل د خپل مخ په اړه اندېښمن اوسې چې ښکلی دی که بدرنګه، بلکې ته باید د ښکلا تر ټولو لوړ معیار چې د روح او ایمان ښکلا ده ولټوي. الله سبحانه وتعالی تر ټولو ښه انځورونکی او نقاش دی، او ته د هغه د نقاشۍ یوه بیلګه یې. او د شیطان د چلونو څخه یو دا دی چې تا وهڅوي چې د الله په نقاشۍ، یعنی ستا د وجود په ظاهر کې بدلون راولي. حال دا چې تا ته په کار ده چې ته د الله د رضا لپاره په خپلو معنویاتو کې بدلون راولي، د خپل ایمان د ډیرولو او غښتلي کولو هڅې وکړي. اوسنۍ یا تش په نامه عصري نړۍ موږ مجبوروي چې د خپل بدن ظاهر ته لومړیتوب ورکړو او د باطن په کیسه کې هم نشو. سربیره پر دې هر میاشت که نه وي نو هر کال خو حتما مود بدلیږي، او موږ هم د دې لپاره چې خلکو ته عصري او ښایسته ښکاره شو، نوې مود لرونکي جامې اخلو او اغوندو یې، او یوازې دا نه بلکې د خپلو مخونو پلاستیکي جراحي کوو ترڅو زموږ په اند ښکلا مو لا پسې ډیره شي. مګر تریخ حقیقت خو دا دی چې د چا لپاره چې غواړو ځان ښایسته کړو، همغه خلک مو هیڅ کیسه کې هم نه دي، او د دې ټولو بېځایه هڅو نتیجه دا شي چې موږ ستړي، خلک بې پروا او خدای ناراضه. اوس نو له خپل ځان نه دا پوښتنه وکړه چې ته دا ټولې هڅې ولې کوې؟ آیا د دې لپاره چې خلک دې قبول او د هغوی تایید ترلاسه کړي، او که د دې لپاره چې د خلکو خوښ شي او ودې غواړي؟ که چیرې ته دغه خپل اوسنی وجود لکه څنګه چې دی قبول کړي او په دې نیت د خپل ځان سره مینه وکړي چې ته تر ټولو ښکلي ذات په خپلو لاسونو جوړ کړی یې، نو ته به د ښکلا د غلامۍ د زنځیرونو نه آزاد شي. نو کله هم چې ته په ښیښه یا هنداره کې خپل ځان ته وګورې، دا پوښتنه مه کوه چې ته ولې داسې یې، بلکې دا پوښتنه وکړه چې آیا ستا زړه هغه ښکلا چې المصور ستا په مخ کې اچولې ده انعکاس کوي او که نه؟ په دې معنی چې آیا ستا زړه هم ستا د مخ په څیر ښکلی دی او که نه؟ ستا مخ ښکلی دی، په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. یقینا موږ انسان په تر ټولو غوره بڼه پیدا کړی دی. مګر ته شاید دا وایې چې والا په مخ مې داغونه دي، ځوانوکي دي، زخی دي، یا هم پوزه مې د احمد او د محمود او د شکیلا او شبانې په څیر ښایسته نه ده، له دې سره څه وکړم؟ نو ځواب یې دا دی چې آیا ته وین ګو او دا وینچي پیژنې؟
دا دواړه د نړۍ تر ټولو بهترین نقاشان ګڼل کیږي او که چیرې د دوی نقاشۍ ته وګورې نو ګډه وډه به درته ښکاره شي، مګر د هرې ګډوډۍ تر شا یو دنیا مفهوم پروت دی، ځکه چې نقاشان یې نابغه ګان دي. په ورته ډول المصور تر ټولو ستر او بهترین نقاش دی او هر هغه څه چې ته یې په خپل وجود کې د نیمګړتیا په توګه ګورې نو پوه شه چې عین نیمګړتیا المصور ډیزاین کړي د داسې یو هدف لپاره چې ته پرې تر اوسه نه پوهیږي. بله خبره دا چې واقعي او رښتونې ښکلا د بدن د غړو په ښکلا کې نه ده بلکې په اخلاص کې ده، مګر شیطان تل هڅه کوي چې تا له دغه حقیقت څخه لرې وساتي. هغه غواړي چې ته تل د خپلې پوزې د شکل په اړه اندېښمن واوسې او په ورته وخت کې د خپل روح د ښکلا پروا ونه کړي. هغه غواړي چې ته په خپل ذهن کې دغه خبرې ته ځای ورکړې چې ستا ارزښت په نیکو اعمالو کې نه دی بلکې د خلکو له خوا نه ستا په تعریفونو او صفتونو کې دی، او کله چې هغه په دې وتوانیږي چې تا د خپلې څیرې او ښکلا په اړه اندېښمن کړي نو دا چاره ورته اسانه شي چې له تا نه دا خبره هیره کړي چې المصور ته د څه لپاره پیدا کړی یې. نو ای زما مسلمان ورور او مسلمانې خورې، په یاد ولره چې ته تر ټولو ډیره ښایسته یې، ځکه چې ته تر ټولو ډیر ښایسته ذات په خپلو لاسونو جوړه کړې. ته هغه شاهکار او وتلی اثر یې چې تر ټولو ستر نقاش امضا کړی او د یو څو بخیلو انسانانو نه علاوه نور ټول انسانان او مخلوقات ستا د ښکلا تایید او ګواهي کوي. اسمان ته وګوره، ستورو ته وګوره او لمر ته وګوره چې المصور څومره ښکلي پیدا کړي دي، او دا خو هغه ښکلاګانې دي چې ته یې لیدلی شي. له دې نه غیر نور ډېرې ښکلاګانې هم پیدا کړي چې ته نه یوازې دا چې لیدلی یې نشي بلکې تصور یې هم نشي کولی، لکه د فرښتو ښکلا، د جنت ښکلا او داسې نور. هغه سبحانه وتعالی په اسمانونو او ځمکو کې تل نوي شیان پیدا کوي، او داسې نه ده چې بس یو ځل یې دنیا پیدا کړه او نوره یې پرېښوده، چې دغه موضوع موږ د هغه تر ټولو کمیاب نوم الخلاق په لوري بیایي. الخلاق یعنی پرله پسې پیدا کوونکی، هغه څوک چې تل نوي شیان پیدا کوي، لکه څنګه چې الملیک په ټول قرآن کې یو ځل ذکر شوی، الخلاق په ټول قرآن کې 2 ځله ذکر شوی. دا په دې معنا ده چې داسې نه ده چې الله سبحانه وتعالی ته یو ځل پیدا کړي او ستا کیسه یې وتړله، بلکې هغه اوس هم ستا لپاره پیدا کول کوي، ستا د وجود دننه او ستا په چاپیریال کې. ان ربك هو الخلاق العليم، بلا شک ستا رب په پرله پسې توګه پیدا کوونکی او پوه دی. ستا په وجود کې دننه نوې حجرې جوړوي، ستا وینه پوره کوي، ستا پوستکی تازه کوي، په هغو کهکشانونو کې چې ته یې لیدلی هم نشي نوي ستوري پیدا کوي، ستا د ژوند په کیسه کې نوې دروازې پرانیزي، د نوو خلکو سره د مخامخ کوي او عین چارې د راتلونکو نسلونو لپاره هم تکراروي. د بېلګې په ډول ستا مور هم یو وخت ستا په څیر وه او یوه مور یې لرله، او د هغې مور هم یو وخت د هغې په څیر وه او یوه مور یې لرله، او داسې پسې ورځه. هغه سبحانه وتعالی الخلاق یعنی پرله پسې پیدا کوونکی دی، او یوازې د انسانانو نه بلکې د حالاتو پیدا کوونکی هم دی.
ستا په ژوند کې تر دې دمه تا چې څومره کتابونه لوستي، د څومره خلکو سره د ملاقاتونه کړي، څومره د سفرونه کړي او په څومره لارو تللی او راغلی، دا هیڅ یو یې کوم تصادف نه و، بلکې دا د الخلاق پیدا کولو. پوره نسلونه او قومونه له منځه ځي او نور نسلونه او قومونه یې ځای نیسي، لکه څنګه چې د کعبې طواف دی. یوه ډله خلک یې په یو وخت کې طواف کوي، مګر د یو څه وخت وروسته نور خلک د هغوی ځای ونیسي او طواف کوي. دا ټوله نړۍ د هغه د پلان مطابق حرکت کوي. هغه سبحانه وتعالی ستا د ژوند په کتاب کې نویو معلوماتو لیکلو ته ادامه ورکوي، تر دې چې ستا د ژوند وروستی څپرکی ولیکي، او ستا د ژوند وروستی څپرکی یا فصل هم ستا په خوښه نه بلکې د هغه په خوښه لیکل کیږي. صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې څنګه به ځینې خلک د قیامت په ورځ په خپلو مخونو باندې روان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې دته یې په دنیا کې په پښو باندې د تګ کولو توانایي ورکړي، په دې هم توانا دی چې په هغې دنیا کې په مخ باندې وګرځوي. الله سبحانه وتعالی هغه چې مناسبی ګڼي بیا بیا پیدا کوي، او کولی شي چې تا ستا د ځان بهترینه بڼه جوړه کړي، په دې شرط چې ته د هغه نه لرې تلل بس کړې او د هغه په لوري د پام وړ قدمونه اخیستل پیل کړي، تر څو الله دې په معنوي لحاظ ښایسته کړي. فتبارك الله احسن الخالقین. نو الله ډیر برکت والا دی چې تر ټولو ښه پیدا کوونکی دی، او ته به یوه ورځ د همغه په وړاندې ودرېږي او هغه به له تا نه پوښتنه وکړي چې تا د هغه څه سره چې ما درکړي وو څه وکړل؟ آیا تا په خپل خلقت کې زما لاسلیک او امضا ومنله او که نه ټول عمر دې هڅه وکړه چې ورانه یې کړې؟ له بل پلوه ته په دې پوهیږي چې یو پیدا کوونکی شتون لري، ځکه چې تا په خپله خپل ځان نه دی جوړ کړی. ته پوهیږي چې ته تولید شوی یې او تا ته شکل درکړل شوی دی، ځکه چې ته په خپله د خپل ځان ډیزاینر نه یې. ته په خپل چاپیریال کې پرله پسې بدلونونه ګوري چې تا ته دا خبره در په یادوي چې ستا پیدا کوونکی به تل پیدا کولو ته ادامه ورکړي، او ته به د یوه پیدا کړی شوي په توګه د نورو مخلوقاتو په څیر یوه ورځ له منځه ولاړ شي او ستا پر ځای به یو بل څوک ژوند کولو ته ادامه ورکړي. او بله دا چې ته د تل لپاره د دې دنیا د کیسې یوه برخه یې. اوس نو په تا پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې ستا د مرګ نه وروسته خلک ستا په اړه ښه او که بد ولیکي، ځکه چې ته بشپړ اختیار لري چې نیک او که بد اعمال ترسره کړي، د رحمان احکامو ته غاړه کیږدي او که د شیطان د غلامۍ کړۍ په غاړه کې اچولو سربیره په خپلو خواهشاتو پسې منډې ووهي. او دا هم په تا پورې اړه لري چې د یو عام انسان په توګه وخوري، وڅښي او مړ شي، او که غواړي چې د خپل ځان بهترینه بڼه جوړه ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه ورسوي. یا خالق، تا زه له نیست نه هست کړم. زما په ذهن کې دا خبره کېنوه چې زما وجود په خپله ستا رحمت دی. هره ساه چې اخلم، هره حجره چې په وجود کې لرم، او هر فرصت چې ته یې راکوي ستا خلقت او مهرباني ده. یا باری، ای هغه ذاته چې هر څه د بشپړ کمال سره تولیدوي، زما مات زړه او ټپي روح له سره ورغوه. یا مصور، تا زما د مور په رحم کې ماته شکل را کړی، ماته د مخ را کړی،
او زما د ژوند کیسه دې لیکلې ده. زما اخلاق داسې ښایسته کړه لکه څنګه چې تا زما د بدن غړي ښایسته کړي دي، او زما باطن زما د ظاهر نه ډیر ښکلی کړه. یا خلاق، کله چې لاره رانه ورکه شي زما پر مخ نوې دروازې خلاصې کړه. کله چې د خپلو ګناهونو له امله د ناکامۍ سره مخ شم، ته راته د له سره پیلولو فرصتونه رانصیب کړه. کله چې ټوله حوصله مې ختمه شي ما په صبر سره، کله چې وویریږم ما په ایمان سره، او کله چې د مخ ته تګ هیڅ لاره پاتې نشي ما ستا په امید او هیلو سره ورغوه. آمین. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها